کتونکو یو ځل بیا هرکلی په پروګرام مشاعرونو کې د محترم باچا صاحب سره زموږ خوندوره مرکه روانه ده. زه خبرې ځکه کمې کوم ځکه چې د باچا صاحب ډېر اړخونه ډېر موضوعګانې دي دوی په هر طرف باندې کار کړی دی. نو تاسو په خپل هم ډېرې خبرې واورېدې او راځو او نور تپوسونه. باچا صاحب تاسو وختي یو خبره وکړه چې ما ته به والد صاحب چې تاسو نه مذهب یو عالم دین جوړوم مفتي جوړوم الریډي تاسو له یو ډېر یو په تاسو باندې خواري کړې هم وه او بیا تاسو دا وویل چې په یو سکول کې پرفارمنس ما وکړو د اداکارۍ. آیا دا شوق ته مخکې نو او که نه وروسته پیدا شو؟ بل چې تاسو کله لومړنۍ په سکول کې کم په سټیج باندې کار کړو یا پر کم جاب کې تاسو وې او تاسو د ډرامې د ادا وکړو نو والد صاحب تاسو باندې دراز نه کو خفه کېدو نه چې زه څه کوم او تاسو څه کوئ؟ دا ډېر ښکلی تپوس دی. هلته چې کومه سکول کې موږ دا کوو نو خو خاکه غوندې وه چې ته چا وویل چې یاره دا موږ دا کوو وشوله پوهېدو پرې نه خو بس یو خاکه وم کړله. جي هغه ټایم ډېر ناشنا وو ناشنا غوندې بس وړه سر د انډیا متخیل فلمونه به تېرېدلو او لکه شهزاده غوندې د غیرته په سر کړی وه مطلب تعلیم زه ګورم کتاب ګورم هغې دا پشو کوله چې دغه سن تاسو ته یاد دی جي؟ دا غالبا چې کوم دی زما خیال دی چې 61 دغه ډګه کلی کې نه دا په ترنګزو کې ګورنمنټ های سکول ترنګزو کې یو معمول غوته دغه و چې زه شاهزاده یم او زه سټډي کوم او بیا غیر پس د بادشاه جوړېږم کنه نو مثلا پیغام ورکو خلکو ته چې دم یو ډېر اعلی تعلیم حاصل کړي او دا ډېر لوی عالم او ډېر پوه او دفتر ته جرال ما دفتر کې چې کوم د چیرې سوچ هم دا نه وکړي چې نه زبر چې کوم دا کوم جاب ته خورالو جاب ډېر ناممکنه غونته خبره او چاته اتفاقی غونته کړاله اتفاق او دلته خو اتفاقی اخو دی خبرو په ریډیو تراله بالکل اتفاقی خبره دا بل خبرو چې په ریډیو باندې انتهایی شهرت ملاو شو په ټلویزیون باندې ملاو شو نو نه زما کور کې ریډیو نه زما کور کې ټلویزیون جی انا پاک ځان خپل سوچ خپل لګاو نو بابا جی به چې کله کوي ولاکې ته بلال نو خلکو به چیرې جی باچا صاحب راغلی دی ټول کله زر علامه نو چې بیا بس خبرو شو نو چې خدلا وړ خلکو به چې جوړ کې ماشومان چې سلیم والد صاحب راغلی دی خجی بابا جی به تاسو کې د څوک یادې مله څنګه خبر نو دا څنګه نو بیا مشران به ته چیرې باچا صاحب اسه مون خدا جرأت نشي کولای تاسو نه تاسو کو مله تاسو زوی سردار بادشاہ چې کوم نه نو هغه ریډیو تلار ټلویزیون تلار نو دا مناسب ځای نو چې هغه الته تلې دا تاسو جامع سره نه خي دا خبره نه ده نو اخبار ته زه خو نیم خبر چې ما به ټلویزیون ستوي او ریډیو ستوي زه خو دینه نیم خبر او رسول فرمایي چې زما اولاد چې کوم دی زما د دین وارثان دي زما اولاد زما د امت پر نو سلام د کشته کار کوي نو سردار بادشاہ چې فرض کوي یو عالم دی هغه به خیر ان شاء الله خپل تبلیغ لسي بالکل د رسول د امت لپاره په دنو علی السلام د کشته کار کوي ګمراهي به ختمي او تبلیغ وکړي. خبره ما ته راورسېدله چې خبره ما ته راورسېدله نو ما هغه وخت کې په هاسپټل کې هسپتال ما هغې کې چې کوم دی اډیټ کوم چې اډیټ مې کوم نو یو ایم ایس او د شبکت درود ډېر ښکلی انسان و ما سره راغی ما سره کېناسته ما ته د سردار بادشاه خبره راته کوم ګله خفه کېږي منه حالانکه زه اډیټ دغه وم نو مجیب وایي څه خبره ده وی تاسو ټلویزیون باندې راځي یو دا ټول خلک قرباني دغه کې خو اوس تاسو شیرعالم میمونې کېدله او پاکه کې ماجبین تاسو د سره غوزان ماتي تل خلک درکې سیب کړکې تل درکې تا کوله لونګي دا زما خزا زما بچي ټول ناسو دا سپېل لونه دا سپای کې د سپېل کو ورکو پکې ما ډیره خو دې خو کتل خو بس شرم نه حیا نه چې کوم د بار پاسې ده نو تاسو څه پیغام ورکوي زه خو ینګ ایج کې او دا خبره هم چې کوم ما ته رسیدل چې بابا جی کنه جی چې خبره شو ما چې سوچ وکړو دا خو حقیقت دی مطلب چې یو د یو افسر کردار ما وکړو په سټیج باندې او افسر تو بګار شو چې زه به چې کوم د سینې زه به سختي نه کوم دومره دې ډرامه کې اثر بل طرف ته چې کوم دغه ما ته خبره کوي چې د دې په ځبانه ته شروع مېس به خلک زمون ګوري او عشق محبت به ګوري ما سوچو کوي دا شي یکدم الله شان ته ورشم ما افضل رضا ډېر لوی عالم ممکن استو ما خو دا وخت ما اسلامیاتو کې ماستر کړو زراله مطلب چې ګریجویشن مې مو کو اسلامیاتو کې مې ماستر وکړ هغه نه پس ما پښتو کې چې کوم دی ماستر وکړ ګولډ میډل مې واغسته ټاپ مې کړ نو ایجوکیشن زما او خپل اسلامیک سټډي روانه ما چې سوچو ما زړه ذات وي چې زړه زما وروره دا موږ څه کوو هغه مې چې بالکل ټیک ده او هم دا دی چې الته چې په عوامو کې کوم شی پاپولر دی او کوم سي دی نو هغه ته موږ څنګه مقابله ما ته چنه
موږ به دا کوو موږ به دا ګورو موږ به باندې چونکې ما به میټینګ کېدل وزیر اعظم سره میټینګ کېده پریزیډنټ سره میټینګ کېده فاینانس منسټر سره میټینګ کېږي ډي سي سره کمشنر سره دې خلکو سره چیف سیکرټریانو سره میټینګ کې ما به چې کتل چې د دې کوم انداز دی دا کوم سټایل دی دا کوم طریقه ده که نه نو ما هغه ته چې موږ دا کردار نه ولې روان نه کړو چې زما یو پولیس افسر چې کوم دی نو هغه داسې ماته کورسي داسې ولې ناست دی هغه خپل عوامو ته داسې ولې نه کیني جی بس ما اس پی کردار وکړو اول ای جی کردار مې وکړ کنه پس اس پی کردار دا سلیم کردار شو سلیم کردار چې بدینه شروع شو خو دا چری کلو دا افضل رضا لیکلی افضل رضا ټول زما پلی ډیر زیات افضل رضا خلک دا دومره ډیر لیکلی زما ټول زما خلک چې څومره رائټر 50 ټول رائټرز هر یو زما باندې ډرامه لیکله ما به زبرات لمبا هغه وخت بل هیرو نو ټول بیروس ډیر روستوره ډیر ماین ټو ډیسک زما په خاطر په دوه ډرامو کې دوه ډرامو کې سلیم کردار دی سلیم زمانوم چې کوم د درو ډرامو کې راغلی ریپیټ شوی بل چا به اکسپټ کوم نو به نه اکسپټ کوم چې نو برته به نه اکسپټ کوم او موږ افضل رضا موږ کې نستو چې موږ کې نستو نو نه پس باندې اس پی کردار وکړو نو اس پی کردار کې ما دا خو چې حاکم چې کوم نه صرف الله دی اس پی سه ته د قوم خادم بیا ما ډي سي کردار وکړ ډیپټي کمشنر ډي سي کې کوم ډي سي کوم دی ډیسټریکټ افسر ته د دې ضلع خادم حاکم الله دی ډي سي سه ته د خلق خادمی وزیر اعلی کردار رہے سمبالک وزیر اعظم کردار رہے اسلامی کورٹ چیئرمین کردار رہے نو ټول تم دا خرته پیغام ورکړي چې حاکمیت صرف د الله دی تاسو خادمانی هر چا قبلو زه وزیر اعظم مې زه ډي سي مزار اعظم زه پلار چې کوم د منتظر دقیق پیژور کوم جی مور چې کوم دا خبره کیږي ته په خپو کې کینم مور چې کوم هغه چې ماته چې سوي زغه ما د پر حکم دی هر پلار ویل چې یا الله متر سلیم مت بچی راکې هر مور ویل چې یا الله متر سلیم مت بچی راکې هر خور ویل چې زما د سلیم مت روري هر ظلمي ویل چې زما د زد سلیم جوړ شم زما چې مکه زما رائټ چې کې ته نه کړی غي موږ په وړو کوالي باندې چې ویل چې سلیم بل زب سلیم څوک په کې ویل نه جوړې ده څوک بس جوړ ده کنه هر څه بخای شو خاصه سلیم نو من کم نه غسته قرآن پاک الله فرمایي عقل سلیم جست سلیم مطلب پاک زړه پاک ذهن پاک وجود نو مطلب نو چې پاک شي چې زړه پاک شي وجودم پاک شي عقلم پاک شي سوچم پاک شي نو انسان پاک شي کنه بالکل نو موږ دا سلیم چې واغه سره یو پاک انسان نه حسد پیژني نه کینه پیژني نه بغض پیژني نه نفرت خدمت کوي غریب خدمت کوي نه د چاته کرسي د کینی پاسي نه چا شان او شوکت د کینی پاسي ا کردار چې او انصاف کوي نو موږ دا پیغام ورکړ چې جج صاحب کته په کرسي باندې کینی نو کته قاضي دته انصاف کې وزیر اعظم صاحب تک وزیر اعظم نو قوم د وزیر اعظم جوړ کړ ته د قوم خادم ته د قوم مسائل حل کې صدر صاحب ته د قوم خادم ډي سي کمشنر صاحب ډاکټر صاحب ته د قوم مسیحای نو ته د متبه د قوم چې کوم د غریب خدمت پکې نو هغه تحفظ د غریب دغه رسول هغه پیغام خپل ظلمي کولته هر ظلمي دا خایشو هغه وخت الحمدلله هغه دور هر ظلمي دا خایشو چې زه جوړېږم نو زه د سلیم په شان جوړ شم جوړ شي مو جی زما ډېر زنون نه عالم زما ډېر خلک چې کوم دي زما د یوت کسان دا وجود باندې بس بیا خبره کوم زما د یوت کسان چې هغه ماته د سلیم په مید باندې ماته رااله هغه کسان چې کوم دي هغه فار ایگزامپل ملک سعد زما زلمه او جی ملک سعد صفت غیو صاحب چې کوم دی زما دغه متاثر او خان رازق متاثر او عبداللی به ما سره ناس عبداللی صاحب متاثر نن چې کوم دی زنمونه نالم سیاسي رنګ پکې ډیر راځي او سیاسي ځکه چې زه ټول سیاسي لیډران سره مینه کوم او ټول سیاسي پارټو سره مینه کوم او چې څوک راشي هغه ته چې خپل ملک په مینه محبت کینې او د ملک قوم خدمت وکړي هغه وکړي نو ازما مرګري چې کوم هغه الله تعالی خو دوته بلکې داسې پکې شو چې یو وکیل او هغه وکیل ماته ویل ما هغه حل فاغسته خدمت الله سکاله د قوم خدمت وکړو هغه وکیل چې کوم نه هغه د های کورټ جج جوړ شو به های کورټ چیف جسټس جوړ شو به سپریم کورټ جج جوړ شو به د چیف جسټس جوړ شو او په پکې وزیر اعظم هم جوړ شو زما زلمی چې کوم دي الحمدلله زه د الله تعالی احسان شکر ادا کوم او دغه سیده چې میشن چې کوم دی د سرکاري ملازمینو لپاره ما د حقوقو لپاره د لپاره ما ډیر فایټ کړو زبر چته تلم مرزه ته بتلم
تمام صوبو کور کو ځای په ځای من تمام صوبو باندې ما پر ډیسټریکټ افیس باندې ریسټ هاوسونه جوړ کړو هغه مې جوړ کړو ریګیلل مټاون چې دا جوړې د مال سرکاري ملازمینو لپاره د ټول مرګرو په اتفاق سره موږ دا ریګیلل مټاون سرکاري ملازمینو جوړ کړو دا چې کوم دی چې دا هاوسینګ فاونډیشن چې اسلام آباد کې دا سرکاري ملازمینو موږ جوړ کړو هر یو شی هغه وخت داسې دور چې رزق حلالو زه افیس کې ناستم اډیټر چې د حرام تصور نشه کولی زموږ افیسر زموږ خلک زموږ یو مینه وا چیف سیکرټری پورې ای جی پورې ریجنل پورې پرایم منسٹر پورې وزیر اعلی پورې د سي بار باب جنگیر مې څنګه ګرځي لکه الله جنت الفردوس کې ورکه لکه ورور چې ګرځي زه یو کشر ما غزما یو مشر دی د سي بام ګرځي د اتفاق اتحاد سره مسلې به حل کولې کاش چې هغه دور بیا راشي کاش چې دا کم حالاتو کې ګیرو او باجی تاسو کم کردارونو په کوم وخت کړی دي زیات طرف د منشیاتو د مخنیوي د لپاره یا کرپشن د لپاره دغه وخت ډېر زیات سختونو آیا دغه ریاکشن په کې ژوند کې بیا راتلو چې دا تاسو ولې کوي داسې ډېر سخت چې کوم کردار ما کو زما دوه کردار یو د ټلویزیون کردارو یو زما پریکټیکل ایز لیډر کردارو جی دغه هم وایو کنه چې تاسو کوم کردار په ډرامه کې دننه کړی نو تاسو په کې ژوند کې هم کړی نو کومه کړه مې راغله کومه سخت په ژوند کې راغلی وي هغه داسې پور راغلو چې داسې پروجیکټس راتلو داسې زونه راتلو بار ملکونو والا نمونه نه اخلم په بار ملکونو چې نن موږ دغه په غلامۍ کې موږ دغه په قرضو کې ګیرو موږ دغه په هغه کې ګیرو هغه زموږ ملک داسې کارونه غوښتل چې زما سره تمام پاکستان ماګي نه پرې خودل قطن ما نه پرې خودل تر سوچ زو ما چا جرأت نشه کولای دغه په جماعت دمکیانه وي ما باندې اٹیک شي ما باندې حمله شي خو الله تعالی احسان او مور پلا دعاګانې وي ټول بیند دعاګانې وي لکه څنګه دا بیمارو کې نو ټلیفون نه بیراته کول کنځلې به کولې موږ بداو کو هغه نه پس اخر کې بچی نه کړنه دا چې تاسو نه ملاو شو آصف باشا دا څه کم 15 کالو دا رانه کړنه کو 21 ورځې کډناپ هغه د مخکې زموږ یو دفتر افسر سید چند بادشاه صاحب د غزوی کډناپ کړو هغه لک پرشر واچو حکومت باندې نو هغه حکومت په دغه باندې هغه مړک اکبر ملاو شو هغه دا وایف هم لیونه شو ما ته هر سمخې ته زما بچی چې کډناپ شو ما باندې ډیر تکلیف خو ما عزت په الله شکر گزارم زه عرفان الله یو خبر کوم دا خبره بیا ساتي چې زه کله دا بیمار شوم دا تاسف خبره بیا ساتي کنټینیو کوي چې زه کله بیمار شوم ما ته د لکونو میسجونه رااله او ما وکتل د خلکو جړل او ځان سره بچي الله زمونږ د بچي قربان کې خو سلیم بچ کې یا الله زمونږ بچي قربان کې خو زمونږ چیرمن ژوند ورکې نو ما بچل چې سردار بادشاه ما خو مینه کړې ده په ټلویزیون باندې یو پیغام مې رسولې خو زه خو نو خبر چې ماته به دغه دومره دغه ملوي یا زه ګورم نو هر لیډر بل لیډر پسې کنځلي کیږي سخت کنځلي کیږي نمونه نه لو تاسو پته نه دا سره دي هیڅ کوم محفوظ نه دي یو پارټي بل پسې کنځل بل پسې لوی لیډران دي د نوم لیډر پسې کنځل زه چې وګورم یا الله دا تعریفونه دا مینا دا محبت دا اظهار زم یا الله زه جاړم په ایمان درته ما کله کله دلته د اسیب دی مور ناس دي په جړا شماته الله احسان دی بس د الله مهرباني دي چې ما ساده بموشي چې خلک کمنټس کوم نه مینه سار کوي زه د الله ډیر زیات شکر گزارم چې دغه ماته ډیر لوی سلام ملاو شوی نو دغه سیاسي چې کله کې نېب شو نو تکلیف او ماته بس بابا جی د چې هر سخته کې صبر نه کار اخلي او د سبا کې چې کوشش به دا کې چې د سيزونه کې چې تعالی لپاره صدقه شي صبر الله د صابر چې کوم دی مددگار ما څه پورا پاکستان او د بجلو والا په خلکو باندې قبایلو باندې بجلی بند کړی ټلیفون ولا ټلیفون نه بند کړل اسپیټالونو والا خلک چې کوم د ډیر زیات چې کوم د اسپیټالونو یستل مختصر دا چې دوم روشو پورا سینده ما سره ودرې د بلوچي ما سره ودرې د مهاجر ما سره ودرې د پنجاب والا ما سره ودرې د قبایل ما سره ودرې د پښتونخوا خپل پښتانه ما سره ودرې هر ځای ودرې بند شو لارې بند شي کوسي بند شي رونه بند شو بالکل ارسه چې کوم د بند شو نو په 19 ورځ باندې چې کوم د ماته فون راکې اذان لډر لوي کیسه ده او 19 ورځ باندې هغه ټلویزیون باندې کس کتلې د ورځې زمانو سید آصف سردار سید آصف بادشاه دی او زه چې کوم دنو زما د پلان نوم چې کوم سید سردار بادشاه دی او خلک ټلویزیون کې راځي په سلیم په نوم پیژني او زما د کور نمبر چې کوم د دادې نمبر او زما د ترور واده دی څه ته یو ورځ ترور واده نږدې او به اوس نږدې خبره ده به کوله بس هغه سړی چې ته دوبۍ کې او سره نمبر چې کوم دی دا جنگیر دی
جی نن سبا ډېر پاپور دی پښتو جهانگیر خان دا جهانگیر خان چې کوم دی نو د ما سره په ډرامه کې نو چټپټي د کردار دی زما چپړاسي نوکر راسه د فلمبنې ډرامه و نو د بچ څه خبره کوله نو اکثر به ونی او به چې چا سره به خبره وکړي که زه دې نمبر نه خبرې کوم زما د کور نمبر به ما ته پته نه دی خو دلې نو خلکو باغ نوٹ کړو نو پاره باندې راتاو شو بیا الله احسان خلک کې ناستل خودم روشه چې ما ته دومره تکلیف ملا شي چې عرفان الله چې هغه قرض ما یو لس کاله کې خلاص کړو ما چا ته لاس نه ونیولې ما چا نه مدد نه وغوښته الله ما سره مدد وکړو زما بچی ما ته روغ ملاو شو دا غټه خبره و چې الله تعالی نو ازمایښونه وی چې کوم ځکه اونېسټي وی کوم ځکه ایمانداري رحمت الله العالمین خاتم النبیین د ټول جهان سردار صلی الله علیه وسلم چې کوم نه پړې مبارک به دی نه ډکه کانو بشته الله سب کم سخت به کم دغه بو په حق باندې نشي حق د نشي کې د حق والا بچي زو فارام کینم کنه نو اچ سي شي خدا غدا چې د حق مرګري وی او الله چې کوم زما بچي ما تراکو هغه ارسو شو نو دا ازمایښونه تیر شي ما خلکو را پسې سخت خبرې مکولې ما چا سره بد نه دی کړی ما که غوښتنه ما هر څه کولی شو مطلب زما ما یو کس چاته سخت خبرې کړې ما پسې خو ما یو چاته دومره زره نقصان نه دی ورکړی چې هغه د اپوزیشن وي لکه دا نه چې د سیاسي اپوزیشن ګورم ما ته په دې باندې دک ورسي چې اپوزیشن هم ضروري دی مطلب زما چې کوم څه ماته به خلک په ګوته کوي کنه زه مشر ما زه چیرمن ما نو دا خو حق دی خو ورکم کړی چې ماته یو سړی وي چې چیرمن سب ته دا کار ټیک نه کوي نو زه به کنوینس کوم چې زه ټیک کوم کټی نه کوم کنه نو کوم خپل من کې نن که پاکستان زمونږ د ټول راجمع شي اتفاق سره او اتحاد سره مینه محبت سره د جنگ جګړې ختم شي څوک اقتدار کرسي باندې کې نو کوم د دنیا بورانه کې بني اقتدار کرسي باندې کې نه څوک د 25 کروڑ عوام خادم جوړ شو کنه باقي ته جواب دی جوړ شو نو الله دې هغه ورزراولي چې څنګه زه په ډرامه کې هر چاته جواب دیوم هر کردار باندې جواب دیوم انا جواب دی مين حقدار ته جواب دیوم دا سي الله دی وکي چې دا 25 کروڑ حقدار چې کوم دي چې موږ ته حکمران راشي خلک موږ ته راشي او مینه محبت سره موږ دا ډېر کوشش کړو او هر چا قبول کړو لیډرانو قبول کړو عوامو قبول کړو زه وته چې مال تال کړو پولیس والا چې کوم دي راځي او چې کله پولیس والا راځي نو یو پولیس افسر کومې والم نو بیا دغه ته کور والا ورته جوړه کړ یاد وساته کتا سلیم ونیو او یاره په گزارو کو چې تر راځي نو سره پلار کور کې ناشته ځکه چې ته په پولیس کې ته خړتال نشي کول نو هغه د لړتال کې د تنخواه زیاتی نو هغه ممته وهي او مقص وشوله چې را زما خوښه چې کوم خلکو هغه من ډډ دوس کته ماته ته قصد لچکی نیولې هغه لاټین نیولې سو ولاړ نه گرفتارول ما نه نیولم کنه نو به ته شاته پوسم کو چې پلاني تا دا ولې نه نیو وای ماته خو ویل چې کدی دیونه زه تفکر کړم ځکه چې هغه چې ته تنخواه نه ځان نشي زیاتول چې پرې ځای د منډه کې نه بتی نسی نو دا د مين یو انتها بالکل جی بل بچا سے یو داسې کردار کردارو نو سړی جاتو کړل داسې کردار په کراغه تاسو وایي کې جذبات شي جوړلم دي او هغه چې کوم سینو په ټیم بیا نه رشي پاتې شوی دی ډیر زیات راغلی ځکه چې ما خو اکثر چې کوم ټراجیک کردار وو او هغه وو لکه فرض کې چې ما میمونه لاله کړله نو اکی زما به جړاوه جی او دا څه جوړاو چې کومه چول چغي ور چړل می هغه نه پس بیا لیونی شي نو اکردار چې کوم ریټیک ونه شو بالکل ایز اټ شو دا سم په کې راغلی دا څه کې دونه په کې راغلی چې فرض کې ځکه ډېر جذباتي شی ما جذبات کې ما دا ویلي چې دا څه نشي کېږي انا دا ټول دنیا طرف ته شي ستر کې وخت راغلی چې دې مې دي دا څنګه دی چې غریب سره په ظلم کې زه بدل تناسم زه بدی کرسي باندې ناسم زه دا کرسي پرېږدم نو کردار بدون حاویش تاسو د حقیقت کې ځلګي پریکټیکل بالکل داسې مې اردو مې ډرامه کې کار کوم او مور چې کوم هغه بیمار و زه ته خپل ته ناسته او زه هغه هم دا پیژور کوم او اچانک چې کوم نه دا ځنکدان شروع شي نو هغه چې ما هغه ته کتل نو ما یک چول جړلیو تاسو مې جړلیو چې کیمرامینان او بوم اپریټر خلکو سم او چا جړلیو دا سره او کردار ما کم ټیټ پورا مې او شکل مې پورا کړ ډیر وخت نه پس هغه کې ونیو لمازه روان کړم د طرف ته کلم هوست سینو شو جی سین زما دا کار به چې ما بخپل الله تعالی دا احسان نشه کیمرامینان زموږ ډیر کیمرامینان او ډیر مینا و ډیر سوشل
بل زما لایف دا و چې زه به ریډیو پاکستان ته لاړم ریډیو پاکستان کې بیا فکس ټایم به ما به 2 غنټې دغه وکړو 15 منټه به پاتې وو زه به راووتلم جینۍ ته به مې چې کومه سره به کمپیر راچې ته د نور خبرې کو اخري کیسټ ورکړه غانو ته وره زه به ګاډي کې کېناسم سپیډ سره به دفتر ته ورسېدم اکثر ذکر کوم صاحب زره جونې زموږ یو کڼ افسر ډېر اونېسټ ایماندار افسر نو اب په ګیټ ولاړو دا داسې دور نو چې نن سبا خلک څوک زیږي ټیک چې کوم 8 بجې چې موږ تګ ونه 8 بجې په ګیټ باندې ده چې زما څنګه نه وته هغه به یو الله یو ورځ خو چې کوم دی یی ته به دا سردار بادشاہ یو سکند خو دې لیټ کی دا ګیټ بند کوم چې نو زه په ټایم باندې ورسېدم او داسې دفتر ته بلاړم دفتر ټایم کې چیرې زه نه راپاسېدل د دفتر ټایم به ختم شو نو زه به ټلویزیون ته راتلم سیټ به لګېدل پوره شپږ غنټې به ماته انتظار و ناس و خلک به ناس خو دا و چې زما لایف کې داسې ما په خپل تیاری کوم بل دغه به مې کو چېرته زما جی ټیک نه دی شی چې رابرم پروډیوسر به بس زما هیرو راغی هسې ټیک ټاک دی بس کنه عام غوندې بل دا به چې زما لایف کې دا مو چې کنټین کې نه کېناستم بل څه نه و زما هیروین زما تقریبا 213 پورې زما هیروین راغلی دي او ما کې له آیډل ریسپیکټ ورکړی دی او زما هیروین دا چې هغه وخت کې الله تعالی محترم وي جی بالکل او ایجوکیټډ هم مخکې چې څومره دا کارونه کوو نو غون تعلیم ورته آرټستان چې څومره پروفیسورانو به کړي سید ممتاز علی شاه او ګل افضل خان او سید شین شاه کا خالق داد امید او قاضی مولا زمو قاضی محمد خامس او قاضی مولا صاحب ټول زمو چې څومره دي جمال شو شتبا شو ټول الله تعالی مې ته د خپل خو ودو باندې خو دغه باندې کې دې چې ډیر مونږه مانه پاتې شو ډیر خيخي هیروین کم هیروین وزنو مخله ډیر زیات خو ټول چې کمینو خو فیملی سره تعلق ساته خو دغه سره خو ما باغی ته آیډل ریسپیکټ ورکوم زما لایف کې دا چې کله به زما هیروین نه وتلنو زه به چراله منو ماته به جیم ریسپیکټ راکو پروډوسر مو ریسپیکټ راکو ماته به پاسېدل او چې کله به زما هیروین رااله نو ما به ته ریسپیکټ فیمیل په دغه باندې زه به پاسې نو ټول به پاسېدل لکه ما دغه ورکو زه چې یو ځای کې ناسوم نو چا داسې کتلې به مورته نشو زما خپلم دا ډېر د ته ډېر خو فایده کوم لکه مثلا زما دا کیمره ده ما ته چې کوم دا هیروین ناسته ده نو ما د یورین فیستم چته نه دي کتلی کته غو سره وګور ټیکنیکل کې دي شي ته نوټم کې تاسو کې تاسو خپل کافي کیمرامین تاسو کې نه کې دي شي نوټیم کې نو ما داسې بجنه ما به التکتل نو اکثر به کې د شو شي به شو او ګوره دا هیرو ما ته ما موډ نه جوړیږي ما ورته خدل ما به ګوره ته خو چې کوم د زما شاته ګلدان نه خیر د ګلدان ته ګوره کنه او د دې خدا بوتل پروتین زبزه ته د بوتل ته ګوره خیر محمد زه بیا نغی ورته خو نه نو زما کوشش دا چې فیمیل ته انتهایی ریسپیکټ ورکم او دوسر ریسپیکټ چې غیر اغلی دي معاشري او دغه کې نو او هغه ما سره پدې کې مرسته هم کوله مطلب چې څومره هیروین وي اعلی تعلیم یافته وي خدغه ای به موږ بکینا سو یو ماحول سره به یو دغه سره به موږ به چې یو پیغام ورکړو کوم ته خو کاش زنن ګورم ما اوس یو ډرامه کې د پردو باندې کې د ما شاته پوسو کوم ته راغلی فیمیل راغلی ما چې نو چری پښتون ظالم کې دی نشي چې هغه د ډزو کې څوک د مړ کې وګړيږي دي چری پښتون د سینې شي کې دی چې پښتون ته د څوک د جوړ د پر راشي هغه د غټو د مړېږي سوال نه پیدا کی پښتون قوم چې کده پت خېګړه تور وفا ننګ من هغه اسټابلیش کړو هغه باندې چې پښتون چې کوم دی هغه ته دشمن مرغه چې په بوجره مونږ نه او ته پناه واغه هغه دشمن له پناه ورکی څنګه به مړ کیږي کوي کنه نو مې زما د پښتون کلچر سره خلک لوبي دي نه کوي نو مو کم از کم 40 50 سال 45 50 سال چې کوم دي پښتون کلچر له موږ ډېر صحیح طریقې سره پریزنټیشن کړو زموږ رائټر چې کوم دي لازم تقریبا زم چې څومره رائټر 50 رائټر 50 پروډوسر هر پروډوسر سما دغه هر یو ریسپیکټ زموږ یو ریسپیکټ یو دغه ولا ماحول خپل طریقې سره دغه نو هغه وجه باندې رامم خوا او بل بچا څه کوم ګور هغه ټایم کې کوم په خپل هم ماشومان او ستاسو ډرامې خو بیا ډېر مخ کې نه وي خو دا نور چې کم دا ډاکټر نیازدلی شو بیا سلطان شاه شو دا منظور خان دغه وخت چې کوم ډرامې وي نو مونږ ته چې مونږ هم یو ساده غونډه کې ټي وي ټول گاونډیان برال کچا کور زمګا نو پرزما کبر ټول راغون شو کو دکاندارانو په مارکیټ کې راغون شو هغه ټایم کې آیا ډرامه خسته وا یې مینوال ډیر زیاتو یا ریټرن خو سوا جواب چې نن سبا ډرامې د سو کو دونه په خ نظر نه ګوري واغه ټایم کې وینوا دا وجه سوا نو دا اصل وجه دا چې دینه خو آرټست نه خو نیم خبر رائټر نه نیم خبر د کافي وخت شه ډرامې کته ما
نه مې د پی ټي وي ډرامه کتل نه نور داسې ګورم مصروفیت دومره زیات وي چې موبایل هم چې راشي نو دومره زیات هغې باندې هغه کومنټس وي خلک وي دغه وي هغه هم رابطه هم ډېره ګرانه شي اټینډ کول هم ګران شي پکې خو زه به دومره ویم چې موږ دپاره که فرض کړه افضل رضا لیکي یا محمد اعظم لیکي نو افضل رضا چې کوم دی د ګریډ 2021 پرنسپل افسر و پی ایچ ډي کړې وه 15 انټرنیشنل ایوارډ یې اخیستی و یو ورځ باندې موږ چې کوم دی تمغه امتیازونه په یو ورځ باندې چې کوم دی اخیستی و نو افضل رضا صاحب د الله جل فردوس کې ځای ورکړي موږ یو میشن و پیسې موږ ته اهمیت نه و زه په جاب وم زه په روزګار وم تمام دنیا دورې مې کولې تمام پاکستان دورې مې کولې ځای په ځای روان وم میټینګونو ما دپاره دغه اهمیت دومره نه و که اهمیت و د پیسې نو که اهمیت و میشن و میشن زموږ ذهن کې ناست و ټول ګروپ چې کوم پروډیوسر رایټر ټول چې کوم نه دغه نه پروډیوسر نه زموږ زلمه اسم باندې چا نه کم نه خو هغه مواقع نه فراهم کیږي نه رایټر چې کوم دی هغه یو طرف ته ناست دي ټلویزیون چې کوم دی ادارې کمزورې شولې دغه شولې نور ادارې ډېرې زیات راغلې نور چینل ډېرې زیات څنګه تاسو کړو چې دا چې کوم دغه راغلی موبایل راغلی نه دا موبایل خو چې کوم دی دا خو د دنیا د تمام نیوسټریم پکې دي علوم هم پکې دي او پوه هم پکې دی قرآن پاک هم دی تفاسیر هم دي او حدیث هم دي او ټیکنالوژي هم او ساينس هم دي دنیا سره پکې دي خو دا خو پکې خو دې کې دجالیت هم دی د یوې سترګې دجالیت هم شي خلک فحاشیم ده بې غیرتي هم ده شرمول هم دي دروغ هم دي هر شی پکې دی نو که کم قومونه یا د کم قوم زلمي چې کوم دغه شی خپل کړي نو قوم ترقي خو بیا نشي کولی نه نو زه اکثر وایم چې زه لاړم جاپان نه رالم ما پریزنټیشن کوم په 28 فروری رالم او 23 مارچ 1985 باندې لاړم دا کې پریزنټیشن زرګونو خلک ناستو کنوکیشن هال کې چې کوم د اسلام آباد پریزیدنت ضیاء الله کو جنوب صاحب سره ولاړو نو ما پریزنټیشن وکړ چې کومه دوره شوې وه تقریبا د 12 ملکونو دوره وه هر څه مې ورته ودا کړ نو ما ته اخره کې خبره وکړه چې مسټر پریزیدنت د جاپان یو جنې زموږ د لسو ځوانانو برابر کار کوي نو هغه ما ته ویل چې سید صاحب हमारे नौजवान नाअहल है नو ما ورته چې مسټر پریزیدنت हमारे नौजवान नाअहल नहीं है हमारा निज़ाम नाअहल है چې زما نظام ټیک شي کنه زما زلمه دې اچانه چې کوم د څه نه دي بلکې چلته به ما دا قرآن احادیث طریقه خبره کول نو ما غیبه ما ته وشي مستر باس یا دته چې کوم خبره کې نو تاسو ترکی ولنه کړم خبره کوم خو عمل هم پېنشته نو ماته کې زمونږ دین اسلام قرآن احادیث نه خبر شي زه اوس دلته خبره کوم کې دي چې تم اتفاق وسره وکي عرفان الله اذان کیږي نو ته ماته دا ویل شي زموږ په کلو کې کوم دي یا زموږ په زپه د کالونی څومره خلک د اذان په معنا پوهیږي نه پوهیږي هغه نه پښه کنه موږ جمعه ته لاړ شو موږ ته ولاړې موږ کو الله ته ولاړې څومره موږ چې ولاړې الله ته څومره خلک موږ پوهیږي زه سویم الله ته خو زه ولاړ هغه په معنا نه پوهیږي چې زه ویم چې یا الله ما ته نه غلارو خیر زستا عبادت کوم تا نه مدد غواړم چې تا نه مدد غواړم بیا بل چا نه مدد غواړم یا الله ته ما ته نه غلارو خیر هغه لار چې کوم باندې پیغمبران دي پاک الله دې زه ټول باندې چې سپوږ شي بیا قرآن پاک دی زه اکثر تقریر زلمو ته تقریر کوم زه هم شي زلمو په دنیا کې د ټولو نه زیات په قرآن کې قرآن پاک پروت دی په دنیا کې د ټولو نه زیات لوستل کېږي نو هغه قرآن پاک دی هر سار موږ را پاسو د شپې لورو ټول زلمی لوري جمعتونو کې لور ځکه لیدو خو دنیا کې د ټولو نه زیات په نه پوهیږي هغه قرآن پاک دی زه انګریزي د کومه خو زه قرآن پاک ترجمه سره نسته کوم که دغه پرې نن سبا خو تفاسیر دي زما زلمه په کار چې لسم هم پاس کی هغه چې کوم دغه پاسي قرآن پاک له ترجمه سره ولولي هغه پاک باندې ځان پويږي نو چې زه دین نه نیم خبر ته الله د حکم نه نیم خبر ته رسول الله د حدیث نه نیم خبر ته سیرت نه نیم خبر زما جون کې سي نو دا موبایل چې کوم نه دی موږ ته تبعی را وصله دې زمنګ زلمه کول دومره خراب کو او دومره نقصان ورک ورته چې د حد سیوا نو زما ټول زلمو ته داری پښته بلکې ماشومان مور له موبایل ورکړي په خپل یو طرف ته ناس هغه موبایل ګوري هغه دغه ست ته پارټیک نه دغه د سترګو د پارټیک نه دغه د نظر د پارټیک نه دی دغه زلمی ګوري زلمی چې کوم ډیر د څه شو واقعیت شي خبره په بار وروته او ګیم کتل موري وشته او پلاری وشته دا ډیر نقصان دی شه دی الله دې زمونږ خپل زلمی دی الله دې زموږ زلمو له توفیق ورکړي چې زموږ علما له چې کوم د طاقت ورکړي چې زموږ د زلمی چې کوم دي دا جمع کې د دین لارې نه خبر کی چې موږ ته چا اوسه پر دی ویلي چې زه چاته ویم چې پلار ته یو ځل په مینه وګوري یو قبول شي هیڅ ثواب دی بالکل نه کوي که زما زلمه دې نه خبر شي زه پلار ته ګورم یو قبول شي ثواب دی نن سبا خو حج د سوق زی خېټه کې آرام رزق پروت دی دغه خدای غم نه قبليږي نو کو دې په دې پوښي او چې سل زوري سل قبول شون وجنو ثواب دی
نو په پلار سره څومره مینه کوي زه مور ته وګورم نو ماته جنت ملایويږي زه مور ته سلزله وګورم نو ماته الله چې کوم د اصل مهرونه په جنت کې زه ماته راکړي نو چې په دې باندې هغه پوښتنه مور پلار څومره عزت پیدا شو که ماته په دې باندې پوښتنه زه مور پلار په وړاندې اوف وشکم د ګناي کبیره ده زما خزه زما د ژوند ملګری ده دا څه زما پړه خو نه چې بس پای حکمونه کوم نه زما مرګري ده الله قرآن پاکي فرمایي چې دا خزه او دا ستا خوشالي دي دا ستا جن دا ستا چې کوم ده عزت ده دا ستا سکون نه دا ستا خوشالي ته د دې عزت ته د دې خوشالي ته د دې سکوني مرګ چې کوم ده خو دا قضیه چې بس ټیک ته ګټلو ولې ده سر مشر ده سر سورې ده کنه نو مور په د حیثیت باندې ده سم ده نو کوم په دې پوښتنه زمون کورونو کې مون خوشالي راشي زمون ورولې کې مون خوشالي نفرتونه دي حسدونه دي کینې دي بوزونه دي دغه غزه ما مشر چې پاکستان یو ترانزیشن ما جوړو او ما جوړ کړم ماته بابا جوړ شي بچیا د څه سوکا دا شهرت چې تعالی کوم الله درک کنه نو دا شهرت خپل ذات لپاره ما استعمالوه دا شهرت د ملک او قوم لپاره وقف کا نو ما ملک او قوم لپاره ما تنظیم جوړ کو هغه تنظیم چې کوم الحمدلله نن پر لکونو ظلمي دي هغه تنظیم چې کوم لوی او دوه باندې خلک رااله او هغه تنظیم کې لګي پروفیسوران هم جوړ شو هغه هم جوړ شو او هغه ته موږ دا ویل چې کوم ځای ته دي ټیک ته سختۍ هم فیس کوي ضروري نه ده که پکې په لاسو کې پکې دوم چې کوم د په خلار رواني دا زموږ لپاره کامیابي ده کنه هغه ځلمي لګیا دي موږ هغې ته دا میشن ورکو چې خپل کور کې خوشحالي راوله خپل کور حفاظت په خپل وکړه دا خپل ما ته دی عرفان الله زه پرون رالم چې ما کتل دا ځای ګنده و WCSP ولا لیټو ما په خپل جارو راواس ما خپل جارو په خپل ولا غذا مې صفا کو زه به دفتر کې زما دوه درې چپړاسیانو زما مخکې ورسېدم ما به خپل صوفې خپل میز مې په خپله هغې برال ما چې مرمته کېږي ما بس زه مخکې راغلی ما که نه تاسو دا هېڅ خبر نشته دی نو که زه خپله کوڅه په خپله صفا کوم خپله نالۍ په خپله خپل لار په خپله صفا کوم خپل بوټی په خپله کارم خپله وینه چاله ورکوم دا زموږ تنظیم میشن دی چې زه دا کوم نو اټومیټیکلی ملک به په ترقۍ باندې ګر زه په انتظار یم چې راځي به او ګند راته پروت وي مچان پکې وي موږ اوبه ځای کولو څومره به دې باندې ځان له خبرې وکړو ګرانو کتونکو چېرته ځای ما وړه شانتي د ماپلو موږ سره اوسئ ډیفرنٹ دغه کوم نو زه ډېره سختي کوم نو خلک ډېر زیات پریشان وو چې سلیم ته ګوره دومره سختۍ ته ګوره خلکو غریب سره بې عزتي کوي او چپړاسي خپل راکاږي هغه هم راکاږي پي هم راکاږي که نه داسې هغه دي اسماعیل شهید هم سید رحمان شینو و نور کدر نو زه سنجیده وم شاعر وم سنجیده وم خو هغه ماحول کې زه کېدم ماحول کې هم خلکو ته دغه و ما ته دا دوک ته چې پښتون دا ټک نه هغه راوړي که نه نو هغه اوچت مقام حاصلوي